تاسو ته په پروګرام راګي خیبر کې وارې بیا هرکلی وایو. قدرمنو ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د لوی اختر د خوشحالۍ ورځې شپې دي، یو شعر راته په دې موقع باندې رایادېږي، وایي چې ما ډېرې تودې سړې لیدلې دي، ما ډېرې تودې سړې لیدلې دي، زه په تندکونو کې استاد شوم. یقینا چې زما سره او په څنګ کې استاد سندرغاړی ګلزار علم ناست دي. ګلزار علم د ډېر وخت خبره هم ده، قدرمنو ملګرو ته به یاد هم وي چې بیا د عشق دریاب راوخوت چلې چلې، ما ته یې په وچو شونډو ډېر کړي سوالونه، ای صنمه صنمه رب دې که په خپله مهربانه. یو داسې چپه د ګلزار علم د اواز سره په دې خیبر پښتونخوا باندې راله چې ټول خلک یې د ځان سره لاهو کړه او تر ننه پورې د هغې هغه چپې چې کوم دی نو زمونږ د غوږونو سره لګي. قدرمنو ملګرو، ګلزار علم په باره کې به زه نور تاسو ته څه ووایم، خو په خپله باندې چې د هغه ته تاسو ګورئ، د هغه اواز تاسو اورئ، نو په خپله باندې هغه خپل د ځان وضاحت کوي. ګلزار علم، اول خو د اختر مبارکۍ راته وایو. ډېره ډېره مننه، تاسو ته مبارک شه او ناستو مېلمنو ته هم د اختر مبارکي وایم. او څوک ملګري کوم چې په وطن کې دي، د وطن نه بهر دي، د خیبر چینل ګوري، خیبر سره مینه کوي، هغه ټولو کتونکو ته مینوالو ته د زړه د کومې اختر مبارکي وایم. ډېره مهرباني. ښه ګلزار علم، دا راته ووایه چې اختر یې خو ډېرې تېرې شوې، د وړوکوالي اختر دې هم تېر شو، بیا ورپسې ځواني، اوس هم د خیره سره ځواني ده، څه خو ځواني لا نه ده تللې. خو بهرحال څنګه محسوسوئ یاره چې اختر دی، خوشحالي ده، ستاسو احساسات، ستاسو جذبات څه دي په دې موقع باندې د دې پروګرام کې؟ خبره ده یو خو دا دی چې د اختر نوم د خوشحالو دی، سړی خوشحاله هم پکې وي. بل غټه خبره دا ده چې دا غټ اختر دی، نو دې کې قربانیانې کېږي. داسې دی، جی بلکل. نو هغه ورځ زما په خیال خو ټوله په دې کې تېره شي. داسې دی، بلکل. او بیا په خوراک کې تېره شي، په خوراک کې، او اکثر بیا سړي باندې بوج هم شي لږ د خوراک. صحیح ده. نن د اواز هم نه، د اواز هم نن درون درون کېږي. څه وجه ده؟ غوښه هم سیوا کړې ده که څه وجه ده؟ غوښه خو مې ډېره نه ده خوړلې، ولې چې صحیح ده، دا پته چې پروګرام سبزي خور یم، ښه جي، ښه سبزي مې ډېره خوښوي. خو د اختر غوښه خو هسې هم خوړل ثواب لري که نه؟ داسې دی، جي بلکل بلکل. انسان خدای پاک غاښونه هم داسې ورکړي، ازمه هم وله داسې ورکړي چې دې سبزي هم خوړی شي، دې غوښه هم خوړی شي. لکه بعضې نور که ته وګورو نو هغه لکه یو څیز به خوري. ښه، یو دوه شعرونه د ملګرو سره شعر کومه. فطرت بونیرې وایي چې اختره راشه زمونږ ژوند له سوکالۍ راوړه. مسعود شاه صاحب، اختره راشه زمونږ ژوند له سوکالۍ راوړه، غمونه یوسه زمونږ غېږ له خوشحالۍ راوړه، او پښتنې پیغلې له مشال او هغه شنه بنګړي هم، پښتنې پیغلې له مشال او هغه شنه بنګړي هم، اختره خامخا د ځان سره والی راوړه. نو د اختر د خوشحالو ذکر وشو، دا راته ووایه چې څه داسې کلام به راته دا وخت وړاندې کړي چې ناست ملګري او کتونکي مسافر ټول ترې ډېر خوند واخلي. خوشحال بابا جی کلام وړاندې کومه تاسو ته. جی چې پسړې ګرځوي وړې وړې، یو ورځ به مې له درو شړې، چې پتا پورې زړه نوي تړلې، په هغه پورې زړه سره راتړې، یاره ته چې له اغیار سره خندا کړې،
खुशाल पलड़मान द्रुमी चढ़े खुलद गुंचा गुलदा तोरगे सूद सुंबल पान खुलद गुंचा गुलदा तोरगे सूद सुंबल पान पीदी दीद सर के स्पिना गाड़ा दीद जाने खुलद गुंचा गुलदा तोरगे सूद सुंबल पान खुलद गुंचा गुलदा तोरगे सूद सुंबल पान शकरी दीदान न पसड़का जबदी शकरी दीदान न पसड़का पीदी दीद सर के स्पिना गाड़ा दीद जाने लद गुंचा गुलदा तोरगे सूद सुंबल पान लद गुंचा गुलदा तोरगे सुंबल पान पजनक दान दद ममार खालिद पजनक दान दद ममार पीदी दीद सर के स्पिना गाड़ा दीद जाने लद गुंचा गुलदा तोरगे सूद सुंबल पान लद गुंचा गुलदा तोरगे सुंबल पानी सुंबल
ډېره مننه.